د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ او د پلاستیکي ککړتیا پر وړاندې مبارزه. دا ورځ په افغانستان کې پر داسې مهال را رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د ککړ چاپیریال او خرابې هوا له کبله هر کال ګڼ کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم پر بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې سږنی نړیوال شعار د پلاستیکي ککړتیا پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترسره کولو سره ونمانځله. په دې غونډه کې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلینو په خپلو خبرو کې وویل چې ادارې په تیرو 2 کلونو کې د غوره چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه ډېرې هڅې کړي او لا هم دوام لري. د دوی په خبره چې په هیواد کې د اقلیم بدلون د ښارونو په غیر معیاري توګه پرمختګ او ګڼې نورې ستونزې د دې لامل شوې چې په افغانستان کې چاپیریالي وضعیت ګډوډ کړي. د افغانستان طبیعي او ټولنیز چاپیریال په تیر 40 کلونو کې د جګړو ناوړه اغیزې او پایلې تجربه کړي او د چاپیریال په برخه کې د زیاتو ننګونو سره مخ دي چې له دې ډلې څخه د هیواد په لویو ښارونو کې د ککړتیا ګرافونه، د څښاک د اوبو کموالی چې موږ تاسې په ډېر شدت سره محسوسوو، د وچکالي بحرانونه، اقلیمي بدلون چې یو طرف ته که ګورو خشکسالي وچکالي، بل طرف ته که ګورو بل وخت بیا سیلابونه را روان دي. له چاپیریالي معیارونو پرته د ښارونو بې پلانه پرمختګ لکه په اوس کې چې موږ تاسو وینو د کابل تقریبا که ووایو چې 80% آبادي چې ده دا ټوله بې پلانه ترتیب شوې ده. د سرپرست حکومت چارواکو دغه راز وویل چې په هیواد کې ټول وګړي، بنسټونه او نور سازمانونه د چاپیریال ساتنې په برخه کې مسؤل دي او باید خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. اولین راه حل همکاری حل لاره او د دې حالت له منځه وړل یوازې د نړیوالو موسساتو او دغه راز د اړوندو ادارو همکاري ده چې باید ترسره یې کړي. هغه نړیوالې موسسې چې له موږ سره په اقتصاد وزارت کې ثبت دي، موږ به ورڅخه په جدي ډول غوښتنه وکړو چې له موږ سره د چاپیریال په ساتنه کې مرسته وکړي او اوږدمهاله پروګرامونه جوړ کړي. اوس مهال موږ په پرمختللې نړۍ کې ژوند کوو او ټول یو بل سره تړلي یو او دا موضوع زموږ او د نړیوالې ټولنې شریکه ده. د دوی په خبره چې روان ککړ چاپیریال د دې لامل شوی چې هره ورځ ګڼ کسان پر بېلابېلو ناروغیو اخته شي. چې کله ژمی را داخلیږي نو په ټوله نړۍ کې تر ټولو چټله ترینه هوا د مادې کابل اعلانېږي. دا ډېره د افسوس خبره ده. په کابل کې په دې ژمي کې داسې عجیب و غریب مواد د تودوخې لپاره استعمالیږي چې سړی فکر یې نشي کولی. یقینا د کابل ځینې داسې ناحیې شته چې هلته ته د خپل کور نه تر جوماته پورې چې ځې بیا دې په ناګهاني و ناڅاپي ډول باندې د سترګو نه اوښکې را روانې شي، خوله دې تریخوالی پیدا کوي. نو تاسې فکر وکوئ چې دا به د یو ماشوم په ژوند باندې څومره اثر کوي. ورته مهال بیا کابل ښاریان وایي چې حکومت هم د ښاري نظم او غوره چاپیریال په رامنځته کېدو کې پاته راغلی او خلک لا هم په ویالو او نورو عامه ځایونو کې کارول شوي توکي او پلاستیکونه غورځوي. موږ له ښاروالۍ او حکومت څخه غواړو چې د چاپیریال په ساتنه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ستونزې بیخي زیاتې دي، دلته اشغال دانۍ شتون نه لري. موږ مجبور یو چې په دې ویالو کې استعمال شوي توکي واچوو او بیا په میاشتو پراته وي او له هغه وروسته یې بیا ښاروالي پاکوي. خو له دې ټولو سره سرپرست حکومت ژمنه کړې چې د چاپیریال د ساتنې لپاره یې پر اوږدمهاله پلانونو کار پیل کړی چې په پلي کېدو سره به یې په دې برخه کې شته ستونزې تر یو بریده حل شي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.